نننې زمونږ سبق سورة النساء 15 سپاره آیت نمبر 77 خوانوالی تر 80 نمبر آیات پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم آیا نګورې تا هغه کسانو ته چې وویل شو هغوی ته بند کړئ لاسونه خپل شر او د فساد نه. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ او پابندی وکئ د منځ او ورکئ زکات. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پس هر کله چې مقرر کړی شو په دوی باندې جنګ. اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله ناسا په یوه ډله د دی نه یریده د خلکو نه په شان د یرې د الله نه او اشد خشیه بلکې زیات په یره کې. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال او ویل دی ای رب زمونږه څه دې مقرر کو په مونږ باندې جنګ. لولا اخرتنا الى اجل قریب اولی دی رستو نکړو مونږ تر نیټې نږدې پورې. قل متاع الدنیا قلیل وایا څکه د دنیا لږه ده. والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت غوره دی د پاره د هغه چا چې ځان ساتي د خلاف د الله نه. ولا تظلمون فتیلا او ظلم به اونشي په تاسو په اندازه د تار د کجوري د اډو کې. اینما تکونو چرته چې یی تاسو یدرککم الموت راگیر بکی تاسو لره مرګ. ولو کنتم فی بروج مشیده اگر کئی تاسو پو برجونو چونگچو کے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ او که ارسیگی دی تس خوشحالی وای دی دا د طرف د الله نه ده. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او که ارسیگی دی تس مصیبت یقولوا هذه من عندك وای دی دا استاد وجنه ده. قل كل من عند الله وایا طول خیر او شر د طرف د الله نه دی. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا پس شوی دی قوم لرا قریب ندی چې پوشي په خبره باندې. لا يكادون يفقهون حديثا قریب ندی چې پوشي په خبره باندې. فما لهؤلاء القوم پس شوی دی قوم لرا لا يكادون يفقهون حديثا قریب ندی چې پوه شي په خبره باندې. ما اصابك من حسنة فمن الله هغه چې ورسیږي تا ته خوشحالي پس دا د طرفه د الله نه ده. وما أصابك من سيئة فمن نفسك او هغه چې ورسیږي تا ته مصیبت پس دا د طرفه ستانه دی
ستا د عمل نتیجه ده. وارسلناک للناس رسولا او را لیږلی د مونږ تا لره د پاره د خلکو پیغمبر. وکفا بالله شهیدا او کافی د الله گواه. من یطع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر نو تحقیق سره د تابعداري وکړه د الله. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا او څوک چې واوړېدو نو نه دی رالیږلی مونږ تا لره په دی باندې ذمه دار.